مه خفه کېږه. ځینې وخت موږ تاسو غواړو چې یو کار ترسره کړو یا غواړو چې یو شی لاسته راوړو، مګر موږ تاسو د دغه شي په لاسته راوړلو کې ناکامه کېږو، نه بریالي کېږو، یا دغه کار چې موږ تاسو یې غواړو هغه ترسره کړو د هغه په کولو کې نه بریالي کېږو. نو په دې مه خفه کېږه چې ولې دا کار ونه شو. الله تعالی به موږ تاسو د دې نه په بهتره نعمت ونازوي، د دې نه په ښه کار به موږ تاسو الله تعالی ونازوي. نو هیڅکله غم، خفګان او تشویش مه کوه چې دا کار ولې ترسره نه شو. شاید په دې کې زموږ او تاسو یو خیر پروت وي چې دغه کار نه ترسره کېږي. شاید الله تعالی د دې نه موږ تاسو ته یو ښه کار را په نصیب کړي، یو ښه نعمت را په نصیب کړي. نو موږ او تاسو د الله تعالی بندگان یاستو او په دې نه پوهېږي چې کوم کار زموږ په خیر کې دی. نو الله تعالی عالم ذات دی، نو په دې ډېر ښه پوهېږي چې کوم کار زموږ تاسو په خیر کې دی. نو هیڅکله د یو کار په نه ترسره کېدلو خفه کېږه مه، بلکې د الله تعالی په رضا رضایت وښیه او ژوند مخته یوسه.